د شمال کرنیز کامپلیکس رغونه د ملي پراختیا شرکت له لوري د قشتېپې کانال شاوخوا 8,000 جریبه ځمکه کې د حیرتانو کرنیز کامپلیکس د ډیزاین چارې بشپړې شوي دي. د حیرتانو صنعتي کامپلیکس رغونه د قشتېپې کانال په اوږدو کې د قشتېپې صنعتي کامپلیکس د ډیزاین چارې په 15,000 جریبه ځمکه کې بشپړې شوي دي. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ د غوري سمنټو فابریکې څخه لیدنه او د تولید د لوړوالي هڅه. لاسنیوی به د مظلومو وطن د ملي پراختیا شرکت رهبري بغلان ولایت ته د خپل کاري سفر پر مهال د غوري سمنټو له فابریکې لیدنه وکړه او د سمنټو تولید یې په دې فابریکه کې تر څه ځنډ وروسته بیا پیل کړ چې د کیفیت ترڅنګ د سمنټو د تولید د لوړوالي لپاره ځایي مسؤلینو ته اړینې لارښوونې وکړې. همدارنګه د ملي پراختیا شرکت رهبري د سمنټو د خرڅلاو او بازار موندنې د غوري سمنټو فابریکې د چاپریال د پاک ساتنې او د دې فابریکې کارکوونکو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو لپاره هم ځایي مسؤلینو ته اړینې لارښوونې وکړې. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د 1200 مترو واټن کې د نمکاب کانال رغونه دا پروژه د نمکاب ولسوالۍ د کرنې د ودې لپاره یو اغېزمنه پروژه ده چې شاوخوا 11,000 هکټاره ځمکه خړوبولی شي او په نږدې وخت کې به بشپړه شي. خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوم د ښایست رڼاګانو د ملي پراختیا شرکت رهبري له دې کانال